بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب جلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن ورځ موږ د ټایپینګ دویم لیکچر دی د پښتو ټایپینګ. موږ په تیر درس کې مین رو ویلې وه، نن موږ ټاپ رو وایو، بل ویډیو زموږ لو رو کې رسېده. نو زه راځم ویرمنټ ته، ویرمنټ اوپن کوم او کله مې چې ویرمنټ اوپن کړم دا لږ غوندې غټوم، صحیح ده، سایز ورته لږ غوندې غټوم. راځم بیا رن ته راځم موبایل ته او اس کې راولم، صحیح ده. او اس کې مې چې کله راوسته او دا پښتو ته زه بدله کړم، نو ګوره ته به څو شیانو ته متوجه یې. فرض مثال ډبلیو دی، په ډبلیو کې موږ سره کوم الفاظ دي، ډبلیو کې موږ سره دوات دی، سواد دی، دغه شیان اوس وایو، صحیح ده، چې کوم بټن موږ سره کمپلیټ کېده. راځو فرض مثال اول د انګلیسي ته وړم. ګوره موږ سره د ډبلیو، ښه موږ سره د ډبلیو، په ډبلیو کې موږ پښتو ته بدل کړو. ډبلیو کې موږ سره کم دي، ګوره ډبلیو کې موږ سوري کیو کې موږ سره یو دوات دی، پښتو هغه ته بدل کړو انګلیسي ته کیو نه شروع کوو، صحیح ده. کیو کې موږ سره اول شی دی دوات دی، کیو کې موږ سره چې دی دوات دی، خو که ته شفت او کیو ونیسي موږ سره چې راځي دغه علامه راځي، دغه علامه راځي. ښه ډبلیو کې موږ سره چې دی سواد دی، ډبلیو کې موږ سره سواد دی، خو که ته شفت او ډبلیو ونیسم نو موږ سره چې راځي ګوره دغه علامه راځي، سوري دغه علامه دا علامه نه ده، دلته غلط شوم، دا علامه نه ده، دا علامه راځي، دی هم دی ورته داسې یوه علامه راځي، هم دا علامه راځي، څه شو. دا علامه زه لږ نږدې کړم، ګوره ورته هم داسې پېښ غوندې کې علامه راځي، دی دا علامه راځي، څه شو دا علامه. خو دا زه کوشنۍ کوم، ګوره ورته بیا. خو که زه راشم چیش ته راځم ای ته، نو ای کې موږ سره سی پرته ده، څه شي سی. خو که زه شفټ ای ونیسم بیا موږ سره دا علامه پرته ده، الف دوزر ان، صحیح شو که نه. آر کې موږ سره کاف پروت دی، آر کې موږ سره څه پروت دی کاف. خو که زه شفټ او آر ونیسم مد پروت دی، مد، صحیح شو. ټي کې موږ سره څه پروت دی فی، ټي کې موږ سره فی پرته ده، خو زه ورسره دغه ونیسم شفټ ورسره ونیسم بیا موږ سره دا علامه پرته ده، پام دی ورته. ښه په وای کې موږ سره څه پروت دی عین پروت دی، صحیح شو. خو که زه شفټ وای ونیسم موږ سره څه پروت دی سنګل زیړ دغه پروت دی، څه ورته وایي داسې زیر پروت دی. ښه په یو کې موږ سره څه پروت دی، یو کې موږ سره عین دی، چې دی یو کې موږ سره عین دی، عین، صحیح شو. او که زه شفټ یو نیسم موږ سره بیا څه دی مد دی، صحیح ده. آی کې ما سره هیګاتک پروت دی، او که زه شفټ آی ونیسم بیا څه پروت دی شفټ آی کې موږ سره دغه علامه پرته ده. په او کې ما سره خې پرته ده، او کې ما سره څه ده خې. خو که زه شفټ او ونیسم بیا زی ده، بیا څه ده زی ده. ښه په پی کې ما سره څه پروت دی، سوري په پی کې ما سره څه پروت دی، پی کې ما سره خې ده، پی کې ما سره څه ده خې ده. خو که زه شفټ سره ونیسم بیا ما سره څه ده بیا ما سره سی ده. او دا سر کې یو علامه راځي، ښه دا علامه دلته ما سره جیم او دغه پروت دی، شفټ ته واړوم زه او اس کې راولم، او اس کې کو دلته راولم، نو دغه دوه بټنونه یې وګوره، دا بټن یې ده، دلته موږ سره جیم او چې پروت دی، په پی کې موږ سره خې او سی پرته ده، او دغه دوه علامې چې دي که نه بریکټ چې دلته موږ سره جیم او چې پرته ده، دغه د بریکټ دي، ګوره د پی نه خو چې کوم بریکټ دي دې کې ګوره موږ سره جیم دی، بل موږ سره چې ده، صحیح شو. دا زموږ د ټاپ درس، د ټاپ رو درس.